هوتکو افغانانو په خپله خاوره څه کم 40 کاله حکومت وکړو. په دغه دوران کې یو خوا د پښتون افغان د قومي وحدت تفکر کمزوری شو او بل خوا په ایران کې د نادر شاه افشار غوندې لیډر پیدا شو چې هغه د ایران تللی عظمت راوګرځو او پښتون افغان قوم یو ځل بیا بېکوره شو. خو میرویس بابا چې د قومي وحدت او حریت کوم تخم کرلی و هغه یو ځل بیا د احمد خان ابدالي په شکل کې راوټوکېدو. تاریخ وایي چې احمد خان د نادر د وجلې کېدو سره سم موقع ترلاسه کړه. د یو ځل بیا پښتون افغان قوم د قومي وحدت په مزي وتړل. په معنا کې د احمد شاه ابدالي پاسون د جرګې یعنی قومي وحدت د لارې یو مستقل حکومت جوړول د میرویس بابا نه زیات منظم و. میرویس خان هوتک ته که د پښتون افغان د حکومت بانی ویلی شي نو احمد شاه بابا د افغانستان د طبعي او جغرافیایي حدودو ټاکلو او دې قوم ته د یو مکمل قوم تشخص ورکولو په اعزاز سرلوړی دی. احمد شاه بابا نه یوازې دا چې د اسلام په خدمت او مرهټه فتنې د ختمولو په وجه شهرت موندلی دی بلکې د دغه عظیم شان پښتون افغان د فکر وړانګې هغه ګوټونو ته رسېدلې وې چې د بل چا ورته پام نه ورګرځېدلی. په احمد شاه بابا باندې ځینې ملکي او خارجي مورخین دا اعتراض کوي چې د ډیلي ګټلی تخت یې مغولو ته پرېښود او د بابر مغول په شان یې په هند کې د یوې مستعمرې قایمولو موقع ترلاسه نه کړه. خو احمد شاه ابدالي د دغه تنقید ځواب داسې ویلی دی د ډیلي تخیر اومه چې رایاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه. احمد شاه بابا د خپل دغه شعر وضاحت داسې کوي چې قومي حکومتونه صرف په خپله خاوره جوړیږي. د قومي وحدت په باب د احمد شاه بابا فکر مکمل او جامع دی. هغه د پښتون افغان قوم د قومي وحدت د مفکورې په رڼا کې د افغانستان طبعي او جغرافیایي حدود ټاکلي او دغه پښتون افغان قوم ته میراث پرېښی دی. د دغه جمعیت نه هیڅ یوه قبیله بهر نه ده پاتې. اوس دې ته د پښتون افغان قوم بدمرغي وایي او د ایران لخوا کلتوري یرغل چې د دغه بې مثاله پلار زوی تیمورشاه د خارجي کلتوري یرغلونو په مقابل کې د پلار ګټلې ازادي بایله. دغه د پښتون افغان قوم د تاریخ یو المیه ده. د تفصیل ویلو دا موقع نه ده. خبره لنډومه د تیمورشاه نه پس د آخري بارکزي حکمران د وخته پورې داسې خلکو حکومت وکړو چې په خټه پښتانه ولې په ژبه او کلتور د خارجي کلتور نمایندګانو. په حقیقت کې حال دا و چې په افغانستان کې اقلیت د اکثریت د نماینده په ذریعه په اکثریت حکومت کولو. د قومي وحدت او ملي تشخص کومه ادانه چې احمد شاه بابا نه په میراث کې پاتې وه هغه غیر مؤثره شوه. دغه واقعاتو سره سره په څنګ کې په برصغیر د پیرنګي د اقتدار جرړې خورېدې. هندوستان ته په دغه زمانه کې د سرو زرو مرغۍ ویلی کېدل. د غرب د خوا نه هغه پیرنګي ته خطر ښکاره کېده چې په خپله د جنوب نه د سمندر د لارې برصغیر ته راغلی و. د خپلو نوآبادیاتي مفاداتو د څارنې دپاره هغه ته د زار روس مخنیول ډېر ضروري ښکارېدل. پیرنګۍ د خپلې فارورډ پالیسي تر مخه د افغانستان خاورې ته ننوته او داسې وګڼله چې د امو پورې دا خاوره اوس د هغه د هندي مستعمرې برخه ده. خو پښتون افغان که هر څه و په خپله خاوره د پردو حکومت برداشت کولو ته تیار نه و. د میرویس خان او احمد شاه بابا بے قرار روح ظلمي وپارول. دوی را پاسېدل او د پیرنګي 14,940 فوجانې د منځه ویوړو. یو ډاکټر براډن پرېښود چې د شکست او بربادۍ دا داستان په جلال آباد کې
جنرال سیل خواته ورسوي. دغه یو داسې پیښه وه چې پرنګی یې ولړزو. هغه خو تر امو پورې خاوره خپله مستعمره ګڼله، ولې شاته ورته د پښتون افغان قوم یو داسې قوت پروت و چې د هغه عصري وسلې او نظامي تنظیم ورته هیڅ حیثیت نه لرلو. پرنګی ډېر هوښیار قوم و. هغه د خپل شکست د بدل اخیستو نه زیاته توجه په دې خبره وکړه چې هغه کوم عوامل وو چې د ده دومره مضبوط فوز یې تاله ترغه کړه. پرنګی دې نتیجې ته ورسېد چې دا د پښتون افغان قوم د جمعیت او قومي وحدت جذبه وه چې په دوی کې غړېدلې وه او دوی خپلې ازادۍ او سرنوشت ګټلو ته یې ګمارلي وو. هغه د پښتون افغان قوم د قومي وحدت او ملي تشخص ته پاره کولو فیصله وکړه. پرنګی په هغه کار بریالی شو کوم چې د ده نه مخه مغولو په 300 کالو کې نو ترسره کړی. د اکبر اعظم نه والا تر اورنګزیب پورې مغولو حکمرانانو د پښتون افغان د تشخص د خورولو نظامي هڅه کړې او ناکامه شوي وو. پرنګی هم په نظامي اقدام کې ناکامه شو، خو هغه مقصد یې داسې حاصل کړو چې د پښتنو افغانانو سیمه یې په 4 ټکړو کې تقسیم کړه. په یوه حصه یې خپل نوم افغانستان پرېښود او باقي 3 حصو باندې داسې نومونه کېښودل چې د زوړ تاریخي نوم افغانستان سره هیڅ تعلق نه و. د ده تقسیم نه وروسته په فطري ډوله دا لازمه وه چې پښتون افغان قوم د خپل قومي وحدت د ګټلو دپاره هلې ځلې شروع کړې وې. دغه تقسیم په حال پاتې شو. پرنګی په خپل اوږد دور حکومت کې دا ولس په فکري او نفسیاتي طور دومره ځپلی و چې د هغه د لاس تقسیم په ذهنونو خور شو. د کابل حکمرانانو په ځای د دې چې د خپل وحدت دپاره یې کار کړی وی، هغه د ډیورنډ د کرښې نه لاندې یعنې د دې سیمې پښتون افغان سره نفرت پیدا کړو. چونکې په افغانستان کې شخصي ازادي په نوم هم نه وه، نو قوم عمه دغه ذهنیت خپل کړو. د هغه دپاره د قوم نه زیات د امیر دپاره د قوم نه زیات د پرنګي د خوشحاله ساتلو خبره اهمه وه. د ډیورنډ د کرښې نه لاندې پښتنو افغانانو د پرنګي د پرنګي نه د ازادۍ دپاره کلکه مبارزه وکړه، خو متاسفانه په دې کې هیچا هم د قومي وحدت په بنیاد د پرنګي نه د ازادۍ خبره ونه کړه، بلکې خپل ازادي د هندوستان د ازادۍ پورې وتړله. د پښتنو خاوره د بر صغیر حصه نه ده، دا خاوره د وسط ایشیا او د بر صغیر ترمنځ پرته ده. پښتنو ته په تاریخ کې چا هندوستانی نه دی ویلي او نه د هندوستانی د ځان سیال ګڼلی دی. دغسې د ډیورنډ د کرښې نه لاندې د ده مخه د شمال نه جنوب ته وګرځېده. داسې د بیلتون هغه خلیج چې پرنګي د خپلو مخصوصو مفاداتو لپاره پیدا کړی و نور هم پلن شو. یو قوم د یو بل دپاره اجنبي شو. پرنګي کرښه د یو قام ترمنځ راښکلې وه، نو ځکه هغه دومره مراعات وکړو چې د کرښې دواړو غاړو ته افغانانو له د تګ راتګ اجازت ورکړو او د دغه کرښې شکل صرف د یو انتظامي بندوبست پاتې شو.